مونه ملګرو وخت مو په خیر خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ. ځینو ملګرو غوښتنه کړې وه چې څنګه موږ کولی سو د باینانس الفا برخه کې د یو کوین لپاره ټي پي وټاکو، یعنې یو کوین موږ اخیستی ده په $1 کې، نو دغه کوین قیمت چې کله $1.5 ته ورسیږي نو خپله دې دغه کوین خرڅ شي. که موږ مصروفه یو، ویده یو یا هر څه چې کوو خو خپله به خرڅېږي مطلب. نو اوس دلته راځو د ټریډ برخې ته. ټریډ برخه کې موږ سپاټ انتخابو، دغه د سپاټ برخه صحیح ده، او دلته د ټریډ دغه تاسو ګورئ ټریډ برخه. نو دلته چې کله راغلی دلته یو داسې کوین سرچ کوو چې هغه د باینانس الفا په برخه کې شتون ولري. دلته به سرچ اپشن ته راسئ، موږ VAAI دغه کوین مثال موږ له ځان سره اخیستی ده، نو هلته سیل لیمیټ هم ورته کېښودلی سو. دلته اوس راځو، که چیرته موږ په دې باوري یو چې د دې کوین قیمت شاید 0.010 ته راوغورځېږي، اوسنی قیمت یې 0.1428 ده، صحیح ده. نو موږ په دې باوري یو چې د دې کوین قیمت شاید 0.010 ته راوغورځېږي، نو کولی سئ دلته ورته انتخاب کوئ چې د څومره پیسو تاسو اخلی، نو همغه اندازه دلته USDT ورته ولیکئ او بای باندې کلیک وکئ. نو کله چې د دې کوین قیمت 0.010 ته راوغورځېږي خپله به واخیستل شي. ښه دا خو د اخیستلو طریقه ده. سیل څنګه ده؟ سیل هم همدغسې ده، یوه طریقه ده. دلته اوس مثال د دې کوین قیمت 0.01428 ده. کله چې د دې کوین قیمت زه ورته وایم چې 0.04 ته راوغورځېږي پورته سي، نو دغه کوین دې خرڅ سي. دلته ما سیل لیمیټ ورته ایښی، زه دا کینسل کوم. دا چې کله کینسل سو، یعنې کینسل کولی هم د همدغه ځای څخه لنډ کولی سئ. کله چې د دې کوین قیمت 0.04 ته ورسیږي نو دا دې ټول خرڅ سي. نو زه دغسې سیل VAAI دغه کوین خرڅوم. کنفرم باندې کلیک کوم. کله چې کنفرم باندې کلیک وکړو ګورئ دلته د سیل لیمیټ برخې ته اډ سو دغه. نو دغه په طریقه باندې موږ کولی سو دغه هلته موږ ورته ټي پي وټاکو، او دلته موږ کولی سو مستقیما د دغه څخه موږ تبدیل کو. دغه د کوینونه چې موږ له ځان سره اخیستي دي دغه کوین راواخلو او USDT ته یې د دغه لارې څخه لنډ تبدیل کو. یعنې مثال موږ ټي پي نه ده ورته ټاکلې، له ټي پي څخه هم پورته تللی، صحیح ده. کله چې د ټي پي څخه هم پورته لاړ نو تاسې وایئ چې بسه دا ګټه موږ لپاره، نو ماکس باندې به کلیک وکړئ او USDT ته به دلته خو اوس ما سره کم دی، هلته ارډر ما ورته ایښی ده، نو USDT ته پلیس ارډر باندې به کلیک وکړئ. دا بیا در سره فعالیږي. که چیرته تاسې لیمیټ نه یې ورته ایښی، دا پلیس ارډر فعالیږي او کولی سئ له دې لارې څخه یې خرڅ کړئ. نو دغسې یوه طریقه ده، اسانه او ساده طریقه ده. کولی سئ د دې لارې څخه ټي پي ورته وټاکئ. او سټاپ لوس په دې برخه کې زه نه ګورم، یعنې سټاپ لوس نسته او کارول کېږي هم نه په سپاټ برخه کې. زیاتره کسان یې په همدغه ډول باندې یو ټي پي ورته ټاکي او د ټي پي له لارې یې خرڅوي. دغه وه د یو کوین لپاره د ټي پي ټاکل د باینانس په الفا برخه کې. د باینانس د سپاټ برخې لپاره هم همدغه شکل باندې موږ لیمیټ ورته کېښودلی سو، هم بای او هم سیل کولی سو. اسانه او لنډه طریقه ده. هیله ده چې ورباندې پوه سوي یئ.